د ننګرهار والي د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معین سره ولیدل. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین ملا محمد ابراهیم صدر سره په لیدنه کې د دې ولایت امنیتي او هر اړخیز وضعیت څخه ډاډ ورکړ. ننګرهار کې د قانونو خوندي کیندنو پر اصولو ټینګار وشو. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د قانونو ساتنې ولایتي کمیټې ته د قانونو خوندي استخراج پر اصولو د خپل سرای مخنیوي او مسلکیتوب ته د پاملرنې سپارښتنې وکړې. جلالاباد ښاروال وایي تیر مالی کال ته یې سږ کال عواید ډیر شوي او د روان مالی کال تر پایه به یې عواید تر 1 میلیارد افغانیو ورسیږي. هغه دغه راز وایي 15 پروژې به پرې عملي کوي چې پر 9 هغو یې عملي کار روان دی. ښاروال دغه خبرې د 2 روبې د لاسته راوړنو او فعالیتونو په تړاو جوړې شوې غونډې ته کړې. د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې 3 تنه اجرتي قاتلان ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مومندرې ولسوالۍ مربوطاتو کې پولیسو هغه 3 تنه کرایي قاتلان بالفعل نیولي چې غوښتلي یو ملکي وګړی ووژني. او چپرهار ولسوالۍ اړوند اخوندزادګانو بشپړ روغتیایي مرکز کې هره اونۍ وړیا روغتیایي کمپ پرانیستل کیږي. د دغه روغتیایي مرکز مسؤلین وایي په دغه وړیا کمپ کې د سلګونه ناروغانو د کتنې او درملنې ترڅنګ کوچني جراحي عملیاتونه هم په وړیا ډول ترسره کوي.